د بختور سړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک درې نشانیانې ښوولې دي. اوله خبره دا ده چې المسکن الواسع، ښه پراخ کور ولري، او خاص کر بیا خپل کور ولري. د خپل کور درک د هغه چا څه پوښتنه وکړي چې څوک په کرایه پراته دي، د هغه چا څه وکړي چې اوس مهاجر دي. پر هجرت باندې بیا بیان کوم، پر مهاجرو انشاءالله العزیز. دا هغه چا څه پوښتنه وکړه چې هغو ته په هېڅ وګلیو کوڅه کې ځای نور پیدا کېږي چې کور پیدا کړي، د کرایه کور هم نور پیدا کېږي. نو د خپل کور سبحان الله دا څومره لوی نعمت دی، څومره عظیم نعمت دی، او موږ یې څومره ناشکري کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بختور سړی در وښیم هغه دی چې کور یې خپل وي او کشاده اخلاص وي، او دومره دی چې د ډېر عزت پکې خوندي کېږي. ورسې وګوري ډېر کورونه شته، که څه هم کور د ده دی، په واده کې دی پر دا کوڅه وګلۍ کې ټینټ لګولی، خیمه لګولی، یا کله خدا مه کوي فوتګي وسوله. از موږ خپل الحمدلله مسجدان دغونه شته، مسجدانو کې د فاتحو یو ترتیب شته. الله دې موږ وبخښي، موږ دې معاف کړي. مسجد د فاتحې دپاره نه دی، سنت طریقه به دا وه چې نکاح به په مسجد کې کېدله او فاتحه به په کورو کې اخیستل کېدله. از موږ اوس رسم جلا سولو، نکاح مې په کورو کې سوله او فاتحه مې په مسجدو کې سوله. بیا چې د چا ماجت دی هغه د ځان سره اخبار هم راخستی، اخبار به ګوري. که اخبار نه وي اوس د فیسبوک زامن دي، فیسبوک ګوري. توکدار هم څنګ ته ورته پروت، ښه زورور بالښت هم ورته پروت دي. ولې نو پوښتنه ولې نو وایه ماجت عاجز صاحب جوړ کړی دی، ماجت عاجز صاحب جوړ کړی. د چا کور خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بختور سړی دی، یو علامه یې دا ده. دویمه خبره دا د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې د ده پړوسي همسایه ښه سړی، ښه سړی الله پر پیش کړی. د غم په ورځ په غم کې په ښه ورځي، په شادۍ په ورځ په شادۍ کې په ښه ورځي. ښایسته مطلب بیټک و میهمانخانه لري چې کله ستا په کور کې میلمانه ډېر شي، بیا دی دا خپل کور در خلاص کړي، دا خپل بیټک و میهمانخانه در خلاص کړي. ستا میلمانه وایي دلته راوله شي، د شپې د لیکه پروا نه لري، څه کره واده دی یا خدا مکه غم دی، نو دلته دا ستا میلمانه به زما پر کور باندې شي. څومره ښه خوند کوي دا چې ستا و څنګ ته هندوی لا به د زړه شکر ووایي چې الحمدلله څومره ښه سړی دی. دا زموږ د بازار کې سارا خدای شانه سارا والا عبدالمعلمیږي راغم بیا انشاءالله بیان کوم. سارا والا کې بیا دا ښه ښایسته غټ بیټک لري نه درکوي. بیا که ښایسته بیټک لري دوه درې دي، نو خو هغه ښه بیټک یې کل کړی دی، کمزورې به تا تر خلاص کړی، یا په برنډه کې یو شی در راوار کړي. بیا تا ته وایي ګوره دا د صفا بیټک په لاس در کوم، لکه کرایهدار صفا بیټک په لاس در کوم، غالۍ به نه راخیرنه، شیشې به نه راخیرنه. د الله رسول فرمایي بختور سړی هغه دی چې یو ښه همسایه ولري. اوس به ته وایې چې ښه همسایه نو څه ته خپل کار کوه زه به خپل کوم. چې د کوم چا کورونه د محمد رسول الله د کور سره هغه بختور و که نه هو د کوم چا کور د ابوبکر صدیق د کور و څنګ ته و بختور و که نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د کور و څنګ ته راځه تر امام ابو حنیفه پورې، راځه تر امام بخاري او تر امام مسلم پورې. دا کوچنۍ خبره ده، ډېره غټه خبره ده. اشه په دا اوس زمانه کې به در وښیم د چا کور د سدیس د کور و څنګ دی، کوچنۍ خبره که غټه. د شریم د حذیفې د کور و څنګ دی، یا قاضي فضل الله صاحب در یاد کړمه، یا معترض جمیل صاحب در یاد کړم. خوا به ده وایمه ورځان زور اولۍ مه چې بیا به څوک وایي دا مه رایادوه، هغه بیا په تا نه دی خوشحاله شکر دی چې ستا و څنګ ته نه. صحیح سلو دغسې زموږ ښه بزرګان تقي عثماني صاحب راواخله، د افغانستان لوړ علما راواخله، دې د کور څنګ ته ستا کور دی. یا هغه غټ ډاکټر صاحب در یاد کړم، مطیع الله تراب کور څنګ ته ستا کور. به ښه خبره که بده خبره شام سیتون دی، دا معلوم خلک دي، په پټه خلک هم د کور ښه خلک شته. د الله رسول فرمایي بختور سړی هغه دی، اول علامه کور یې خپل دی، غټ دی، تنګ نه دی. دویمه علامه دا ده چې پړوسي یې ډېر ښه سړی دی، همسایه یې ډېر ښه سړی. پخوا داسې زمانه تېره سوې ده چې چا به یو کور رانیوی، یو کور به ګران و، تر دا څنګ والا کور ولې ګران دی، خیر خو به یي ول همسایه یې ډېر ښه سړی دی، دې جلا قیمت ترڅه اخلم. همسایه یې ول ډېر ښه سړی دی. اوس په همسایهتوب کې ډېر کمزوري، سارا خلک ډېر کمزوري دي. بازار نه په دې ښه دي، تربورګلوي نه سره کوي. د سارا راغلی دی، د لې کور رانیولې، ګر خلک لاس په نامه ورته ولاړ دي، او دی راغلی د هغه ځای په جنګو دی. او دریمه خبره د الله رسول فرمایي
چې والمرکب الحنیء ښه زوروره سوارلي ولري د بختور سړي درېیم علامه ده ښه زوروره سوارلي ولري خوندوره هغه سایکل دی هغه موټر سایکل دی هغه رکشا ده هغه ښایسته موټر دی ځانو بیا تر جهازه پورې ځانو تر جهازه پورې دا د بختور سړي علامه ده زموږ په فکر خو نو چې د کم سړي کور کمزوري موږ ډېر بدبخته بولو د چا مطلب همسایه کمزوري موږ ډېر بدبخته بولو د چا سوارلي کمزوري موږ بدبخته بولو یا هغه همسایه بدبخته دی نه دی بدبخته همسایه بدبخته دی چې دی د خپلو همسایهګانو سره ښه چې دی هغه نه کوي الله پاک دغه نیکبختي موږ ته رانصیب کړي الله پاک دې هر څړی د عمره بختور کې زور نه ده چې د جهان ښایسته خوندور موټر دې ستا یا کور لرم په عزت یم سیده شو بد مې پکې پردي او بیا همسایه لرم ښه سړی دی مسلمان سړی دی د لمانځه ټیم څه غږ راباندې کوي چې کله د ده بچیان سکول لري بیا یې زما بچی هم د ځانه سره بوځي راځه زموږ سره په موټرو په رکشه کې ځای سره ښه خوند کوي نو د الله رسول فرمایي د بختور سړي څو علامې دي درې اوله علامه دا ده کور کشاده خلاص پراخ خپل دویمه علامه دا ده چې دغه پړوسي همسایه ښه سړی درېیمه دا ده یو ښه سوارلي ولري الله دې موږ ټول ته رانصیب الله دې موږ ټول رانصیب کړي دا بل حدیث دی ټیم راباندې پر کېږي خو خیر خبره دا ده عزیزانو ما درته وویلې چې ښایسته کور ښه خوند کوي الله دې هر چا ته ورنصیب کړي هر چا ته دې الله ورنصیب کړي دا نو هغه چا ته معلومیږي چې څوک د کرایې په کور کې پروت دي تنګ کور ښه معزز محترم سړی تنګ کور بچان په یوه کمره کې میلمانه په یوه کمره کې واشنګ مشین په یوه کمره کې موټر سایکل دننه ورسره ولاړ ډېر زور غواړي الله پاک دې هر مسلمان آباد لري الله دې هر مسلمان شاد لري بیا که ښه کور الله درکړي د الله رسول فرمایي کنز العمال والا حدیث نقل کړی دی دا بیټک نه دی میهمان خانه دا د دې خټو د دې کور زکات دی زکات دې دا دی بیا که د چا ستا په بیټک ښه کېدله میجن راګرځوه که هندو که سکھ که پلانی و که پلانی و که پلانی میجن راګرځوه ښه خوند کوي انسانیت خو خالي انګریزان نه دي چې انګریزان به انسانان موږ به نه یو موږ به خالي عابدان یو بزرګان به یا دا عبادت د انسانیت سره ښه خوند کوي چې انسانیت هم سړی ولري او بیا عبادت هم کوي دا ډېر ښه خوند کوي نو په موږ کې خالي عبادت سته په انګریزانو کې خالي انسانیت سته انسانیت په عبادت سره یو ځای کې ولاړ د جنت هغه اعلی مرتبې ته ورسېدي خیر الله دې ویل اولاد قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله پاک دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د شقاوت وساتي چې کومې د بختور سړي علامې دي هغه دې الله پاک په هر مسلمان ته نصیب کړي الله دې په دې تور مرغ غریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پر دې تور مرګونه را نصیب کړي چې مړو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول